अल्लाह ताला इरशाद फरमाई सोक ची जमा वली यानी दोस्त सरा दुश्मनी कवी जमा लतरपा हागता इलानी जंग दे او هی سوک زمان نزدېکت د هغه چیز په نسبت زیات نشي حاصلولی کوم چې ما په هغه پرس کړی دی یعنی د ټولو نه زیات قرب او نزدېکت ما ته په فرایضو ادا کولو سره حاصلیږي او د نفلو په وجه بنده ما ته ځان را نږدې کوي تر دې چې زه هغه خپل محبوب جوړ کړم نو بیا زه د هغه غوږ شم چې په هغه سره هغه اوري او د هغه سترګه جوړه شم چې په هغې سره هغه ویني او د هغه لاس جوړ شم چې په هغې سره هغه څه څیز نیسي او د هغه خپه جوړه شم چې په هغه سره هغه ګرځي که چیرې هغه مانه څه وغواړي نو زه هغه ته ورکوم او که د څه څیز نه پناه وغواړي نو پناه هم ورکوم د سترګې او غوږ جوړېدو مطلب دا دی چې د هغه لیدل اورېدل ګرځېدل ټول زما د مرضۍ تابع شي او هیڅ خبره هم زما د مرضۍ نه خلاف نه کوي دومره خوش نصیب دي هغه خلک چې چاته د فرضو نه پس ډېرو نفلو کولو توفیق ملاویږي او دا دولت ورته نصیب شي الله تعالی دې په خپل فضل سره ماتا او زما دوستانو ته هم نصیب کړي